الکه ته یې څه ته په دې ځان پوهې د ماته وګورئ جنجالونه مه جوړوئ خو چې کوم سړی وي دا شی نه منم دام په کنډر حساب کوي وایي دا ټیکر کې دی د دا سر چې دی دا منګی چې مات شي که نه ټیکر کې داسې وغورځي وایي دا هم ټیکر کې دی زمونږ جومات ته طالب راغی نو ورته وی چې استاد ته وی چې استاد نن خوا پلاني کورم وظیفه را نه کړه وی درې نه کړه وی نه وی بچیا دام په کنډر حساب کا یعنی دا کور په وران حساب کا یو سړی نه منم وایي دا هم ټیکر کې دی لرې کوه باس ور سره مه کوه باس سړی سړي سره کوي عرض داو چې دا ذوقي شی دی روضې مبارک نه آواز وشو چې راوړئ صاحبه روضې په خوا کې قبر وکنستش صدیق اکبر لحد تکوش چې خختې تبزې ولګولې شګې وغورځېدې لحد ته صحابه بیا تبز را لرې کړه چې دا شګې را لرې کو خو چې تبزې را لرې که چې ګوري د حضور د روضې نه د حضور لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی او آواز راغی چې ابوبکر زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار ما تاسو پوه شئ دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د دې شان مالک پس د چا مجال دی او چې د چا شان د خدای او د رسول سره دای نو که د زمونږ د زمانې څه کسان ورپسې غاپي نی او لږ ځل دی غاپي دا فضل تعجب خبره نه ده خیالم راغی د پسې دویم نمبر شان د عمر فاروق خبرې ډېرې اوږدې دي دریم نمبر شان د عثمان ذی-النورین سلورم نمبر شان د علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین ورپسې شان د اهل بیت د رسول چې کوم په کربلا کې قربان شوي اخیری ټکی مې دا واورئ چې په دې ټول کائنات کې تاسو وګورئ بې غرضه هیڅ شی نشته بے غرض ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا کار دے داغا نظام دے داغا کارخانہ دا ایک شے پکی بیکار نشت ہر شی و غرض و مقصد ضروری د کربلا د واقع غرض او مقصد څه او مونږ څه پوه شوي مونږ څه پوه د کربلا غرض یو هغه کوم پیشکشو چې یزید امام ته نه و کړی کوم شی چې یزید امام ته نه ورکول لیکن امام څوی چې نه د یزید د حکومت چرچا دا ده چې دا د خدای نبض باغی حکومت دی په دې کې هیڅ ګناه باندې کنټرول نشته نو که د سردار کونین وسه لاس کی دی د یزید په لاس کې او مفاد د دنیا قبول کی نو عمر لبا زما د نیکه د دین په تندی باندې او بدنما داغ ولګي خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه چې اول اسلام د هندوستان زمکې ته خواجہ معین الدین چشتی راوړی اول اسلام په یو څو الفاظو کې هغه ټوله نقشه د امام حسین بیان کړی دا چې شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد و نداد دست در دست یزید سر قربان کا خلاص بدا بیدین پلاس کے نگدی غرض و مقصد د امام حسین د ځان
او د خاندان د قربانۍ د کربلا په میدان کې صرف او صرف دا او په داسې حال کې بیا لسمه ورځ سبا نه بل سبا لسمه ورځ د امام حسین د قتل ورځ ده او بیبي زینب ته تقریر کوي راشي د امام حسین د دې یو تقریر نه سبق والی په کیرونو او په شربتونو او په جړاګانو به امام حسین په قیامت کې راضي کوي او ستا شپارس بکې او تا به جنت ته بوځي چې جی مام کیر پخ کړو جمعات لمه یوړو یا چا پکې شربت کړي دي چا پکې تله او چې بدل ته په قبرونو چوي تاسو خیال وکړئ زه خو هم چې دې خلکو پورې سرونه نه دي سر چین هغې کې د سړیتوب نقشې په ایمان وایي چې تاسو په قبرونو اوبه اچولو غرض سره ولې وایي جی اهل بیت تږي شهیدان شي تږي نو اهل بیت تږي په کربلا کې شهیدان دي او تو بدل ته په خبره چي شهیدان اغي دي او په خپل مړ واچي تاسو په ایمان وای چې ته تږي او زه بس کوم نو ستا خېټې له درځي زه خو هم دې خلکو پر سرونه نشته کنه هلکه دا اوبه ولې اچې وایي هغې تږي نو تږي هغوی دي او په خپل مړي له ورکوي انا لله و انا پناه دا زمونږ عقل دی دا زمونږ سوچ ما ته وګوره کیر دی ولې پوخ کړی وایي جی دا امامان ما ته ګوره ان فی الجنة نهرا من لبن ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن شهیدان تخو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله اخذ جنت په نعمتونو کې سیراب ګرځي لګیا دي او ته دلته ورپسې کی راسته او د ګوړې شربت ته کړی ډولاګای نه دی ګلونه هم تاو کړي دي ډول دراوي کنه ډولاګای نه ګلونه تاو کړي د ګوړې یعنی ته ځان له د ګوړې سکې چې حسنینو پورې د ګوړې شربت لګي ځان له خو هغه روح افزا هنجي سکواشونه علا علا او دلته د خالی چینی وړه امام حسین پس تنه لتا په مینا تا په محبت باندې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کنا نو نه په قرآن عمل کوي نه په امام حسین کوي نه په ابو بکر کوي ستاسو دین او مذهب او خدای او رسول دا نفس ته چې دا درته سوي دا دینم دی چې خزي درته سوي هغه دین دی خزي هر چې خا تجي مرا گویا درواست حکم خاتون جیز حکم رب ماست اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے پدے بلک پوئے صاحبہ اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے دا انگریزانو فوج وی زمین دباو کرے خود خز ناز و نزاکت بالکل حلال کرے تاسو پوښوي امام حسین نن د شهادت ورځ د زینب ته تقریر کوي چا زینب
لگ سات پس بزمال آشم ستاد خیمه مخ تفریوزی خو پام کوا بچیا چی چرتخ پل سطر دمات نکے اے زیلبی کد دشمن فوج تپ زور بے سترکڑی نو خدای بے جزا در کئی او کتا پخپل اخپل ستر مات کرو خدای بے سزا در کئی یو خدا چیز مرشم او د دشمن فوج په خیمو حملو کی او تبه سترش نه دې به اجر درته ملي او که په خپل رضا راوته او ستر دې مات کو نو سزا به درته ملي امام حسین خو په دغه وخت کې خپل خور ته د ستر تلقین کولو زمون خزه خو مونږ د خپل لاس ځان سره سینماګانو ته وځي پکور کې ورته وی سی آرونه لګل ټلویزیون مستقله سینما ده اپ 24 غنټه راته پکور کې لګیدلی ته ما ته وایا چې د چا پکور کې انګریزي فلمونو کې دا ډرامې چې کیږي او انګریز او مې مسره داسې غاړي وزي او بیا داسې غاړي وزي او زمونږ لونه او خزي ورته ناستي د غیړه کې بس راځي د غیړه بچوي چې دا زما چړوس خو ما سره داسې نه غاړي وزي دا وګوره دام ښځه دا سړی څنګه ورغاړي وزي عقل خورئ چېرته سړیتوب هم په دې ملک او په دې قوم کې راځي او که نه دا خلق او امام حسین منل زه خو دا خپله خوله ویم چې په کاڼي ماته کړم چې زه د امام حسین نامه پې څنګه عالمه زمونږ دا خوله د ماتولو ده چې د بی بی زینب نوم پې زه څنګه عالم هغه زینب چې هوام نه ولیدلې هغه زینب دا زمونږ شکلونه زمونږ عمل او زمونږ کردار د دې قابل دی چې د دې پاک او هستو نوم هم پې مونږ وایو نو زما عزیزانو دې خبرو نه سبق والی صحیح نقشه د سردار کونین باندې ځان واچوي جذبه ځان کې پیدا کړي چې الله څنګه چې ستا د دین دپاره امام حسین په میدان کې قربان شوی و ای الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه اے الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې الله دې ماته او تاسو ته په د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي اخر کې مې درته دا عرض دی چې دې ځای نه چې اوس وځئ دې جومات نه ترو وځئ کورونو ته ترو اخوا دې خوا ونه ګورئ او ما چې درته څه ووې په دې سوچ کوئ په دې عمل وکئ دا دینم دی او دا دنیام دا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعا وکړئ چې الله کل اهل اسلام ته خیر پیښ خدای مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي اے اللہ د ظالمانو نا مفسدانو نا اشرارو نا کفارو نا پخپل امن امان کې اوسه په اخلاص دعاو کوي چې زمونږ دا ملک الله د هر قسم آفتونو نا پخپل امن امان کې اوسه خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن او حدیث کا دعاو کوي چې الله د افغانستان د مسلمانانو باعزت طور او بابرو طور خدای د خپل ملک سبب کی او صحیح مسلمانی نظام پا غزے کے اللہ قائم کی خدای نوم کفار تباہ و برباد کے او د مسلمانانو بول بالا کے کل اہل اسلام تا خیر کے د کل غریبانو په حال رحمو کے کل مریضانو د اسلام تا شفاور کے قرضداران د قرض اخلاص کے خدای زمون مسلمان قوم ته هدایت دنے کہو کے او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتباع تاسو زمون نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.